څېړونکي د غازي امان الله خان دوره په دریو برخو باندې ویشي. اوله برخه یې د ازادۍ اخیستل او په دنیا باندې ځان منل وو. دویمه برخه یې په افغانستان کې دننه اصلاحات راوستل وو او دریمه برخه یې د غازي امان الله خان د واکمنۍ وروستي وختونه دي چې په څه ډول له واکه ایسته کړی شو. نو غازي امان الله خان چې کله له انګریزانو نه خپلواکي واخیستله، سمدستي په دې لټه کې شو چې د دنیا له نور ملکونو سره روابط جوړ کړي. روسیه اولنی ملک و چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژندله او له هغې وروسته نور هیوادونه هم افغانستان سره د ملګرتیا لپاره تیار شول. له دې وروسته یې د افغانستان دننه اصلاحات شروع کړل. پیل یې په افغانستان کې د یو ملي دولت له جوړولو وکړو، یو داسې دولت چې تر کلونو کلونو پورې دوام وکړی شي او په هیڅ حالت کې هیڅوک د ماتولو وسه هم ونه لري. د دې لپاره یې په 1923 کال کې لویه جرګه راوغوښتله چې مشري په خپله امان الله خان کوله. په دې لویه جرګه کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون هم تصویب شو. هو، د افغانستان د تاریخ اولنی اساسي قانون همدا و. په دې اساسي قانون کې راغلی و چې افغانستان کې د غلامۍ اصول ختم شوي دي، څوک په چا باندې نور ظلم او تیری نشي کولی او د چا ملکیت او حق هم نشي خوړلی. ډیرو نړیوالو او داخلي ریسرچرانو په خپلو کتابونو کې دا اساسي قانون یو ډیر عالی او د عصر مطابق ګټور قانون ګڼلی دی. غازي امان الله خان به ویل چې د ملت جوړونې لپاره په ټولنه کې د ښځو رول، د ښځو تعلیم او کار تر هر څه ډیر مهم دی او ښځو ته باید د یوې ټیټې طبقې مسلمان په توګه ونه کتل شي. په همدې خاطر غازي امان الله خان د نارینهو د مکتبونو سربیره د ښځو لپاره هم مکتبونه جوړ کړل او ابتدایه زده کړې یې په ټول هیواد کې جبري کړې. خلکو ته د بهرنیو ژبو د زده کولو لارې چارې هم برابرې کړې. په ټکنالوژۍ، زراعتي او عصري علومو کې خلکو ته د زده کړې زمینه هم برابره کړله. همدارنګه ډیرو ځوانانو ته فرصتونه برابر کړل چې نورو ملکونو لکه ترکیه، فرانس، جرمني او ایټالیې ته د زده کړو لپاره لاړ شي. غازي امان الله خان کوشش وکړ چې افغانان د تعلیم او پرمختګ له پلوه باید د دنیا له نورو ملکونو نه شاته پاتې نشي او د همدې مقصد لپاره له نورو هیوادونو سره روابط هم جوړ کړل. د وسلو، ټکنالوژۍ او د افغانستان د عصري کېدو لپاره له نورو ملکونو سره قراردادونه هم وکړل. غازي امان الله خان په ترکیه کې له نوي نظام چې کمال اتاتورک مشري کوله ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې وې. د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې ځینې قراردادونه هم ورسره امضا کړل. دوی دواړو د خپلو هیوادونو د پرمختګ او عصري کولو لپاره یو شان فکر او پلان لاره. له دې سره جوخت غازي امان الله خان په همدې لړ کې له روسانو سره هم ملګرتیا جوړه کړله. په 1921 کال کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا یو تړون هم امضا شو. دې تړون امان الله خان ته دا فرصت ورکړ چې د افغانستان د عصري کولو، د وسلو ترلاسه کولو او نورو اصلاحاتو د رامنځته کولو لپاره نور په انګریزانو باندې تکیه ونه کړي. او پوهیږئ دا ټول هر څه انګریزانو له نږدې نه تعقیبول او هیڅ خوند هم نه ورکاوه. اصلا انګریزانو تر دې وخته پورې هم نه غوښتل چې افغانستان د په ښو وسلو او ټکنالوژۍ باندې سمبال شي او کله چې افغانستان دومره پیاوړی شي او بیا له روسیې سره هم ملګری شي نو د برطانیې لپاره یو لوی سرخوږی او خطر جوړولی شي. دا هماغه ویره وه چې انګریزانو له کلونو راهیسې له روسیې نه لرله. په همدې خاطر یې دا ځل د افغانستان د نظام د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ستراتیژۍ نه کار واخیست او هغه ستراتیژي دا وه چې انګریزان باید په دوو برخو کې د افغانستان خلک د امان الله خان په ضد راوپارئ. اول یې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د غازي امان الله خان په خلاف پروپاګنډا شروع کړه. دوی به قومي مشرانو، ملکانو او مخورو خلکو ته پیسې ورکولې چې د غازي امان الله خان په ضد خلک ولمسئ او خلکو ته ووایي چې امان الله خان د افغانستان د فرهنګ بدلولو کوشش کوي او دا خبره په خپل انګریزي لیکوالان هم تاییدوي. د انګریزانو دویم پلان دا و چې دیني عالمان تشویق کړي چې په خلکو کې دا اوازه خپره کړي چې امان الله خان غواړي د افغانستان خلک بې دینه کړي او غربي فکر په افغانستان کې تطبیق کړي. په همدې خاطر یې خلکو ته وسلې او پیسې هم ورکولې چې د امان الله خان په خلاف راپاڅېږي. دا ټول مسایل برطانویانو په خپله هم تایید کړي دي چې د غازي امان الله خان د واکمنۍ د کمزوري کولو لپاره له بېلابېلو ستراتیژیو کار اخیستی دی، په ځانګړي ډول استخباراتي فعالیتونو نه. د هندوستان د تاریخي اسنادو د ثبت په یو مرکز کې ځینې اسناد دا ښیي چې انګریزانو د امان الله خان د واکمنۍ په وخت کې په افغانستان کې دننه
دننه څومره جاسوسي فعالیتونه کول او د انګریزانو د دې ټولو فعالیتونو په نتیجه کې په 1928 کال کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او ملکانو د غازي امان الله خان په خلاف خلک راپاڅول او لمسون ته یې وهڅول. په دوی کې یو هم حبیب الله کلکانی و چې په بچی سقاو هم یادیږي. هغه چې په کابل باندې څنګه حمله وکړه، له همدې سره په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شول او دا جنگونه هم یو کال پورې روان وو. له یو کال سختو کورنیو جګړو وروسته بالاخره په 1929 کې غازي امان الله خان فیصله وکړه چې واک پریږدي او افغانستان نه بهر لاړ شي او له همدې سره د غازي امان الله خان واکمني د هماغو خلکو د پاڅون له امله ختمیږي چې هغه ته د انګریزانو نه د خپلواکۍ د اخیستلو په بدل کې د غازي لقب ورکړی و. خو که هر څه وو، د افغانستان د ملت جوړونې، پرمختګ، عصري کولو او روښنایي یو ډیر مهم فصل نیمګړی پاتې شو او دا ټول هر څه چې وشول د بهرنیو لویو قدرتونو ترمنځ د رقابتونو له وجې وشول او په نتیجه کې افغانستان د نورو ملکونو نه شاته پاتې شو. د جګړو زور او د نورو په اوږو باندې قدرت ته رسېدل دلته میراثي شول او له بده بخته چې دا سلسله اوس هم روانه ده. نړیوال څېړونکي د غازي